که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو اکاونټ د چا سره لوګین دی، تاسو ګورئ چې د چا په موبایلونو کې لوګین دی، نو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې دغه طریقه ټوله ښایم. او که چېرته ستاسو اکاونټ هیک وي لازما یې مخنیوی وکړئ. راځئ د ویډیو ته. نو تاسو به خپل فیسبوک را خلاص کړئ. خپل فیسبوک وروسته به خپل پروفایل طرف ته لاړ شئ. کله چې دلته راغلی دلته به لاندې راشئ، سیټینګ ان پرایوسي به پیدا کړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته پاس سیټینګز ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ د هغې وروسته پاس اکاونټ سنټر درته راځي، په دې باندې به کلیک وکړئ. لومړی کوم آپشن چې دی د هغې وروسته به لاندې وګورئ پاسورډ ان سیکیورټي، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ د هغې وروسته به بیا لږ لاندې راشئ، سیکیورټي چیکس برخه کې وګورئ. لومړی آپشن دی ویر یو ار لوګډ ان، چېرته ستا اکاونټ څنګه دی داخل شوی دی یا لوګین شوی دی. د هغې وروسته په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړ اکاونټس وګورئ، بیا په دې باندې کلیک وکړئ خپل اکاونټ باندې. دلته به تاسو ته ټول هغه ډیوایسونه وښیي په کوم ځای کې چې ستا اکاونټ لوګین شوی وي. اوس فعلا ماته وایي چې ستا به اکاونټ چې دی د ریډمي نوټ 14 موبایل کې 4G موبایل دی په دوبۍ کې لوګین شوی دی. لاندې وګورئ تاسو، لاندې بیا لیکلي دي هغه ډیوایسونه چې پکې لوګین دی. یو ریډمي نوټ 14 دی چې په کابل کې دغه اکاونټ پکې لوګین دی او داسې نور. زه غواړم په دې کې لوګ اوټ کړم. د هغې وروسته به زه راشم دلته په دې باندې به کلیک وکړم. مثلا دلته بیا ماته پاس وایي چې لوګ اوټ، چې په لوګ اوټ باندې کلیک وکړم زما اکاونټ به په دغه کې څنګه شي لوګ اوټ به شي. نو په دې سره تاسو کولی شئ خپل اکاونټ د هیک کېدو څخه وژغورئ. د داسې نور ویډیوګانو لپاره لازما موږ فالو کړئ.